د محبت حاصلولو دپاره دا وظیفه ډیر زبردست اثر کوي او دا ځان ته زړونه داسې راکاږي لکه د مقناطیس رنګه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی او د انسان سره محبت او مینه هم پیدا کړی ده. دا محبت او مینه کول دا د انسان یو فطري عمل دی. هر یو انسان کې د محبت دغه ماده موجودی. هر انسان وی چې زه د خپل معشوقي یا د خپل معشوق سره په مینه او محبت سره ملو شم. او بعضې کسانو رای دا وي او د هغوی خواهش دا وي چې یاره زما سره زما محبوب مینه شروع کړي. ډېر کله ته داسې وشي چې دوی ورسره مینه کوي لیکن د خپل محبوب ورسره مینه نه کوي. یعنې څوک چې غواړي چې دوی ما سره مینه شروع کړي، نو کې یو قسم له غرور وي، تکبر وي، ډېر زیات په غرور او تکبر سره هغه تیر شي. لیکن نن د یا ودودو وظیفې یو داسې چې دی عجیبه غوندې تاثیر درته ښیم که کله تاسو دا وظیفه وکئ، نو انشاء الله چې هغه انسان چې ډېر زیات په غرور سره ګرځي ستا طرف ته اړه ګوري نه، لیکن د دې وظیفې نه پس به رب العالمین هغه په تا باندې مهربانه کړي او تا سره به بلکل د زړه د اخلاص مینه کوي. یو ډېر زبردست وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو هغه طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. که یو انسان بل مسلمان یا بل یو کس په خپل محبت کې گرفتارول غواړي، خو دا محبت به وریا ساتي چې دا محبت کم تاسو کوئ نو دا به خالص د الله د رضا دپاره. که دا د الله د رضا دپاره کوئ تاسو ته په دې کې اجر هم ملاویږي. الحب فی الله والبغض فی الله. که چېرته کې د چا سره محبت کوئ د الله د رضا دپاره به کوئ، که دغه رنګه بغض کوئ د الله د رضا دپاره به کوئ. یعنې یو انسان دی هغه بار بار یو ګناه کوي او ته هغه منې کوې لیکن هغه بیا هم نه منې کېږي، نو دا کس د الله ناخوښه دی، نو ته هم ناخوښه جوړ که. دغه رنګه که تاسو دا مینه محبت کوئ خالص د الله د رضا دپاره کوئ. راځئ دغه وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. که تاسو یو کس په خپل محبت کې گرفتارول غواړئ، نو هغه له پکار دی چې هغه په کثرت سره یا ودودو ذکر کوي. یعنې په هر حالت کې په ناسته ملاسته ولاړه، یعنې چې په هر حالت کې د په خولې باندې دا ذکر شروع وي، یا ودودو یا ودودو یا ودودو. یعنې دغه ذکر چې دی د په خولې باندې هر وخت شروع وي. نو انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین په ده باندې دغه چې کوم دی انسان مهربانه کړي. الله جل جلاله به قدرتي د هغه په زړه کې د دې انسان هغه مینه پیدا کړي. د دې خبرې خیال ساتئ، کله چې دا وظیفه کوئ د یا ودودو وظیفې دا ذکر کوئ، نو په زړه کې د هغه انسان تصور لازما ساتئ د کم سره چې مینه او محبت کول د ستاسو مطلوب وي. انشاءالله چې ستاسو مقصد به ډېر زیات زر پوره شي او الله جل شانه به تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي. یو ډېره زبردسته وظیفه د هر سړی کولی شي او هر څوک د دې نه پیدا اخیستلی شي.